په اول صف کې خالیګاه وي، دویم صف کې ځوانان او ماشومان ولاړ وي، نو د دې دپاره چې د اول صف ډک شي نو که دغې ځوانانو یا د ماشومانو بعضو مخې ته سړی تیر شي څه مشکل خو به پکې نه وي. نو بنیادي خبره دا ده چې بېشکه په احادیثو مبارکو کې د مرور بین یدی المصلي یعنې د منځګزار مخې ته تېرېدل د دې باره کې څه خو عید راغلی دی، لوقف 40 لفظ هم راغلی دی چې 40 کاله به دا کس ودرېږي که چېرته دته د ګناه پته ولګېږي. لیکن دغه صورت بنا پر راجح قول باندې دا مستثنا دی، ځکه صف اول ډکول او د هغې نه وروسته بیا صف ثاني جوړول دا مهمه خبره ده. بل سترة الامام سترة للمقتدي، ستره د امام ستره د مقتدي ده، نو د امام مخې ته خو خامخا یو څه وي، کني هغه مخې ته قبلې طرف ته چې کوم دیوال دی هغه هم ستر کې حسابېږي. نو په دې اساس باندې دا تاسو چې کوم مسله پوښتلې ده نو مشکل نشته دی که چېرته د ځینې ځوانانو یا د ماشومانو مخې ته تېر شي د دې دپاره چې مخکې صف ډک شي مشکل نه لري بنا پر راجح قول. السلام علیکم ورحمة الله.